ستړي مشي. نن موږ سره زیب موجود دی او هغه به موږ ته د افغان وطن چې کوم پخوانی نالج سیستم دی د ګندارا د دور د پخوانی دور 2000 کاله پخوا 2000 کاله پخوا په هغه باندې یو څو خبرې اترې کوي. نو راځي چې واورو چې زیب سوای. مننه زیب. ډېره مننه المس خان. په دې مجلس کې زه غواړم چې تاسو سره د افغان وطن په یو امیل باندې څه خبرې وکړم. ما د هغه 3D ماډلینګ کړی دی او ما پکې څه نوي څیزونه وموندل، نو ما ویل تاسو سره زه هغه شیر کړم. موږ ګورو چې په دې سلایډ کې د ګس اړخ ته د کیمرې ایمیج دی او د ښي اړخ ته د دغې امیل ما 3D ماډل چې کوم جوړ کړی دی دا هغه دی. لاړ به شو بلینډر سافټویر ته چې کوم کې دا ما ماډلینګ کړی دی. هلته به موږ ښه په تفصیل سره په ډیټیل سره وګورو. د هغه امیل ماډلینګ یا یو 3D ماډل چې کوم یاد هغه دی، په دې کې موږ کتلی شو چې دا ټول امیل په یو مزي باندې په یو تار باندې تړل شوی دی او په یو تار باندې داسې تړلی دی چې د سټیبلیټي او موومنټ چې کوم دی هغه سم پاتې شوی دی. او په دې امیل کې څلور لیر دي، لکه اولنی لیر چې کومه دغه وله ده په دې مزه پکې انښلې ولې شوی دی. پسې دویم چې کوم دی دغه دی چې د غمي دي پکې او ورسره پلیټ دی. دریم لیر کې پاڼې دي او څلورم لیر کې ډیلی دي یا تبخي دی او تبخي بالکل. په دې کې د خوند خبره دغه ده چې څومره هم موږ د مزي د لیر نه لرې ځو فاصله پکې زیاتېږي د یو لیر نه تر بل لیر میانځ کې. د دې سره په دې امیل کې سټیبلیټي هم راځي او هغه د امیل هغه د شړنګار چې کوم خاصه ده حیثیت دی هغه هم پکې مینټین پاتې کېږي. هغه هم پکې مطلب د شړنګار چې کوم کوالټي ده. نو تا ویل چې دا 3D دی، نو دا د 3D کې تاسو خوځولی شئ څنګه صحیح دی بیک سایډ دی او صحیح د موږ په مختلف انګل هم کتلی شو. سمه ته وګورئ ډېر ښه د دې امیل کې ګوره دغه برخه دې ته موږ کونډه وایو. په دې باندې موږ ښکلي کار دوی کړی دی، د سرو زرو غونډارې جوړ کړي، بیا یې پرېښي دي دا شانتې دا ډولګي وړکي جوړ کړي دي، ورسره یې دغه پیا غونډه جوړه کړې ده چې په هغې باندې بیا هم هغه وړوکي غونډارې ایښي دي. بیا که دغه پلیټ وګورئ نو دا غونډارې چې دي دا واړه دا اوس دې وخت کې نه ښکاري، خو که په دې باندې بیا موږ زوم کړو موږ ته به ښکاره شي. او دا زه درته ښایم دا ما بیل ځکه ایښي وو چې هسې که ورته ګورې پام مشکله ده، خو که موږ په دې سافټویر په مدد سره دې که زوم کړو که نه نو موږ ته بیا ډېر ډېر په بربنډه سترګه نه ښکاري، خو د دې مطلب دا دی چې زوم سره بیا ښکاري او زوم سره ښکاري هم. او چې زوم کې نو د دې نه پته لګي که نه چې دوی ډېر په ښایست سره د دې ارینجمنټ کړی دی دلته کې دا ایښي دې دپاره ډېره پوهه پکار ده. دلته کې وګوره دا غمي دي، دا ورسره بیا ډولګي دي چې کوم دوی داسې ترتیب کې جوړ کړي دي چې هغه د امیل بېلابېلې برخې چې کومې دي په یو بل سره سټیبل ساتي. بیا امیل کې ماته داسې ښکاره شو چې دا ډولکي چې کوم دي دا ټول غونډ منډ نه دي، دا چې کوم دي نو د څو غونډارې دي او څې پلن کړي دي. نو د دې څه وجه ده؟ زما سره خیال دی چې دلته کې چې کوم ډولګي دي که نه دا دلته کې زیات پلن دي. هغه وجه دغه ده چې د بره امیل برخه چې کومه دا چې څومره لاندې پرې راځي هغه فورس پرې راولي، نو دا یې ځکه پلن کړي دي چې هغه سټیبلیټي ولا کیسه سټیبلیټي لپاره ضروري ده. ماته دغه کیسه پکې ښکاري چې دلته کې دا کیسه ده. او دغه دا لینت یې داسې ډیزاین کړی دی
چې د بیلابېلې برخې چې کومې دي هغه فریډم اف موومېنټ یا ډیګري اف فریډم چې کومه ده هغه هم پکې مینټین ساتي هغه فزیکس بالکل حساب کتاب دا پیاده کدی ته موږ وګورو دا هم ځان ته په خپل یو بهترین ماډل دی دا غونډاري داسې جوړ کړي دي داسې لیر سره ډیزاین کړي دي چې هغه یونیفارمټي پکې مینټین پاتې شوی ده بیا که دا پاڼه وګورئ یا دغه سټرکچر چې کوم دي دا پلیټ چې موږ ورته وایو دغه یو دغه د کمال کار دوی کړی دی د دې سره ټول امیل دوی په یو مزي باندې کنټرول کړی دی که دا موږ وګورو دا غمینه دي دا د دغو د پلیټونو په دې یا تختې په دې میانځ کې راځي چې هغه د بېلابېله برخې لاندې غورځېدو ته نه پرېږدي نو دا دوی چې کوم دی یو قسمه ښایست او سټیبلټي سره توله کړي دي یو بل سره او بل کار دا کړی دی چې د دغه جیومټرۍ په اساس باندې دوی ته د نورو مزیو ضرورت نه دی پېښ شوی کني هسې به دوی په دغه دویم لیر نه پس او دریم لیر نه پس دوی ته بیا نوره مزي پکار وي خو دوی هغه داسې ډیزاینینګ کړی دی هغه ارکیټیکچر یې داسې ماډل کړی دی چې په یو مزي باندې ټول کار کړی دی او دا دغه بالکل د دغه مین ماته دغه ښایست ښکاري دغه ما نو په کتلو کې هم ښایسته ښکاري ځکه چې دغه پایې او دغه ګولې او دغه پتري او دغه ډسکونه اخره کې او دغه پاڼې نو دا ورته یو قسمه هغه ډیورسټي هم ورکوي او ټوټالټي چې کوم ده نه هغه په سترګو ښه ښکاري خوند کوي وګورئ که نه اول یې دغه انډیویجوال یا بېلابېل پیسز ډیزاین کړي بیا یې دا ټول سره یو ځای کړي دي صحیح ده وګورئ دا یې بیا په یو هغه کې اچولي دي په یو مزي کې اچولي دي بالکل نو کله چې دغه انډیویجوال پیسز یو کس ډیزاین کړي ماډل کړي نو هغې نه پس په دې سلایډ کې تاسو خبره کوئ په دې سلایډ کې تاسو دا ښودلي دي چې دا انډیویجوال پیسز دي ځان له او بیا څنګه را یو ځای کړي دي نو په دې دویم په دغه کې تاسو یو ځای کړي بیا هلته یو ځای کړي بیا هلته یو ځای کړي او اول انډیویجوال پیسز جوړ شوي دي اول غونډاري جوړ شوي دي بیا یې دا په دې پورې نښلولي دي بیا دا ټول یو چې هغه د ټوټلیټي چې کومه ده چې په شکل کې وینو په دې کې هغه سټیبلیټي او هغه د امیل چې کوم د شړنګار ولا حساب کتاب دی هغه هم پکې مینټین پاتې شوی دی ډېر دا د بنیادي ښایست مخکې ولاړ شو په دې یو امیل کې که زه وګورم ما وکتل چې په دې کې دوی د جیومټرۍ خورا زیات استعمال کړی دی او ډېر په ښه ترتیب سره یې کړی دی صحیح لکه څنګه چې دا مختلف شکلونه جوړ کړي پتري غونډاري او ګولې او صحیح شي دا هغوی بیا سټیبلیټي رامنځته ټیک ده بیا فریډم اف موومېنټ چې کوم دی هغه هم پکې مینټین ساتلی دی او هغه یونیفارم ساتلی دی په ټول امیل کې یونیفارم دی ټیک ده بیا د میټالرجي حساب کتاب دی یعنی د وړوکي غونډاري په دې بېلابېلو برخو پورې نښلول اول غونډاري په دې وړوکي سکیل باندې ډیزاین کول صحیح هغه ورپورې نښلول لکه که موږ دلته کې زوم کړو نو موږ ته ښکاري که نه چې دې دپاره د میټالرجي ښه سکیل پکار دی چې تاسو سره کله دغه سکیلز نه وي نو دغه کار ډېر ګران دی بیا هغې نه پس د سټون کټینګ ټیکنیک چې کوم دی ګوره دا غمیج اول کټ کول بیا هغه پالش کول صحیح بیا هغه د هغې نه پس د هغوی انښلول دلته کې په دې سرو کې سرو زرو دغه پاڼه ماډل کول بیا پای کې د انښلول دې لپاره د سټون کټینګ ټیکنیک هم پکار دی سټون پالشینګ ټیکنیک هم پکار دی او د جیومټرۍ نالج هم پکار دی ځکه چې د هغې نه بغیر دا کار مشکل دی دا شیپس چې جوړوي د شیپس جوړوي بیا هغه په یو ځای باندې راغونډول سره او بل پرابلم سالوینګ هم لکه که موږ وګورو په دغه کې
چې دوی په دې خبر وو چې دلته کې چې موږ د ډولګي چې کوم دي زیات پلن کو نو د دې سره بس سټیبিলিټي راځي کله چې موږ دلته کې وټن پکې زیات کو د دوه لیئرز پر منځ او د لیئر ترمن بالکل نو د دې سره به د شړنګا ولا حساب کتاب هم پاتې شي او سټیبিলিټي هم پاتې شي نو دوی په دې باندې سیستم باندې خبر وو ها اوس موږ راځو رینسانس ته د مایکل انجلو نن تقریبا 500 کاله مخکې یو مجسمه ساده کړې ده د دې مجسمه خاصه دغه ده چې دوی په دې کې په لومړي ځل باندې رګ ډیزاین کو د دې نه مخکې دوی په مجسمو کې رګونه نو ډیزاین کړي نو د دوی په د استاد وسارو په خپل چې د دې نه مخکې دوی دومره خیستا ماډل نه دی لیدلی او دا په دې باندې د دوی علم ختمه ده په مونږ ګورو چې زموږ مشرانو 2000 کاله پخوا په دې ماډل کې ویختم ډیزاین کړی دی د مارکور یا د دې ماډل څنګه دی ځره په دې کې هغه ویختم ډیزاین کړی دی بلکې دا پخپو کې نوکان مخکاري او پخپو کې نوکان مخکاري لکه هغه دومره پرې زور تللی دی بیا دغه ماډل وګوره دغه وګوره نو په دې کې موږ ډېر سختاري یا دغه وګوره د کراون چې کوم دی تاج ورته شي دا څومره ښکلی ماډل یا دغه وګوره دا هم سټیچو ده دا بیلټ چې کوم دی هغه کې دننه په ډېر وړوکي سکیل باندې دا کار کړی زما دغه سوچ دی چې په دې ایرا کې په دغه وړوکي لیول باندې د دوی په شان استادان نه وي د دوی په شان پرمختللي خلک نه وي چې هغه په سټیچوز او یعنی میټالرجي او سټیچوز ډیولپمنٹ کې دومره مخکې تللي یعنی په میتھمیټکس په آرټ او ساينس دواړو کې او په آرټ او ساينس دواړو کې بالکل راځي مخکې لاړ شو دغه سیز وګوره دا د فاستینګ بودا مجسمه ده یا سټیچو ده د مردان په سیکری کلی کې راوته و جوړ کړی شوی دی بیا انګريز لاهور ته وړي دي هغه ته گیفت کړی دی د لاهور په میوزیم کې پروت دی اوس هم هلته شته دی موږ ګورو چې په دې سټیچو کې یو کیفیت ډیزاین شوی دی نه فقط سټیچو ده بلکې د انسان چې کله روجا ونیسي هغې نه پس چې په ده کې کومه کمزورتیا راشي په هغې وخت کې چې د ده په تندي کې چې کوم رګونه وي رګونو چې کوم حالت وي هغه حالت یا کیفیت ماډل کړی دی وګورئ په دې وخت کې د ده چې کومه سرمن څنګه لیدلی شي هغه هم ډیزاین کړې ده بیا که موږ راشو په دې پښتیو کې چې کوم رګونه ښکاري هغې ماډلینګ هم کړی دی او د ښایست خبره په دومره سوفیسټیکیشن سره دغه د اډوکې چې کوم ډیزاین کړی دی د هغې ویټ او لینث څومره پریسایزلی ایکوریټ ساتلی دی دغه شانتې کار بغیر د جیومیټري په جیومیټري کې چې کله یو کس کمال خط ته ورسېږي د هغې نه بغیر ناممکن دی ګوره دا ماډل چې کوم دی دا بنیادي د ایکسټریم میتھمیټیکل انډرسټینډینګ یو نمونه ده صحیح مونږ ګورو چې په ماډلینګ کې مونږ وایو که نه چې یو ښه ماډل چې کوم دی د پریسایز پالیګانز هیکزاګان پینټاګان او کوارډز او ټرینګل نه بغیر ناممکن وي کله چې ته په دې سیزونو باندې ښه پوهېږې نو بیا ته یو اپسولوټ ماډل هغه که سکلپټینګ وي او که په بل فیلډ کې وي ته رغولی شي جوړولی شي نو ما ته ښکاري چې دوی په دې فیلډ کې هم ډېر پخوا مطلب پرمختګ یې پکې کړی و نو کیسې خو مو ډېرې وکړې نو د دو کیسو فایده څه یعنې هغه موږ یو متل نه موږ کولی دی چې ملکه خبره دې خسي کوه یعنې
تاسو تسخیه نن دور ټولنه ته د څه فائدہ کېدی شي او د نن دور ټولنې ته د څه فائدہ ده مشکورو کنه چې د ټوریزم او د ټریول انډستری په ریوینیو کې د میوزیمز خورا زیات رول لري کا موږ برټش میوزیم ته وګورو د برټش میوزیم $15 مليون ریوینیو پیدا کړی ده د برټش او میوزیم د برټش میوزیم او ورسره د لوغې میوزیم چې کوم د فرانس هغوی د لس په چکر باندې راغلی د کتو د فرانس 10 ملیونه نو 10 مليون صرف په 2019 کال کې چې کله کووډ 19 نو راغلی بیا دغه 10 مليون خلک چې راغلل دوه بدل ته څه پیسې اچولې کنه دغه چې دوی به چې کوم چې په 10 یوروم ټیکټ اغستې کنه او دغه لکه کم وای کنه ما دلته کې تللی په اټلی چې په 10 یوروم ټیکټ اغستې نو 100 ملیونه خو دغه شو او دا صرف دا غونه شو صحیح خیر دغه چې د ایجپشن میوزیم هغه اوس نوې میوزیم ساز کو خاص د دغه کار لپاره خیر په دې د 2019 او د شلم ریپورت دی د ټوریزم د انډستری چې موږ په دې کې ګورو چې امریکا څه کم $200 بلین صرف د ټوریزم 200 بلین دا لیکلي دي 193.3 اوکې کپسل درنوي بیا کراشه د کې د فرانس هم دی د استرالیا هم د جرمني هم د ایټلی هم او سپین پکې سکم $80 بلین پیدا کړي د ټوریزم او د ټریول انډستری نه په 2019 کال کې دا خلک راځي دی وطن ته د سیل لپاره راځي او هلته کې څه کوي هلته دوی میوزیم ته ځي هلته کې دوی مقدس مقامات یعنی چرچونو ته ځي او هلته کې جمعتون هم دي هغه ته هم ځي نو د کڅوب جماعت ته ځي او کچر ته ځي هغه ته خپل فیس ورکوي او د الته بیا د هغې کاروبارونه مو سره چلیږي هلته چولې خوري سموسې خوري پکوړې خوري او خرچه کوي که نه څیزونه اخلي په کم نه کم حساب باندې چې یو کس راځي که نه اټلي ته یا بل ملک ته هغه تر دې 100 یورو نه واخلي تر 1500 یورو مینس کې په دې ملک کې اچي نو دې سره ماته یو خبر را یادېږي چې د افغان د لر او بر افغان وطن چې کومه خاوره ده د بامیان نه واخلې د سواته پورې دا ټول وطن چې کوم دی دا د یو لوی مقدس ځای دی د دنیا د کرونو انسانانو لپاره چې په هغې کې ایسټ ایشینز راځي جاپانیان راځي چینیان راځي دا ټول راځي اوس که زموږ په لر او بر افغان وطن کې امن شي نو دا خلک به راځي او دا ټول ځایونه به زیارت له به راځي نو دا خلک چې راځي او دلته پیسې لګوي نو د هر پښتون کاروبار به رواني او په لکونو په کرورونو ډالر به په کال کې لر او بر افغان وطن ته راځي صرف او صرف د زیارتونو نه دا خلک به راځي اوس د مثال په توګه باندې په دنیا کې په لکونو مسلمانان دي او هغوی چې کوم دی د سعودي عرب ته ځي حج لزي عمرې لزي نو الته د هغه چې کله مسلمان دا خلک چې لاړ شي نو الته خامخا پیسې خو به لګوي که نه نو که یو سعودي دی هغه اپارټمنټ جوړ کړی دی یا کور جوړ کړی دی یا سودا ده یا سود سودا ده هغه ټوله خرڅېږي په هغې کې د هغې کاروبار هم چلېږي نو زمونږ وطن چې کوم دی د دې لپاره هم ډېر زیات اپورچونټیز موجود دي موږ دا زیارتونه دا څیزونه بحال کړی شو صحیح زه ستاسو په دې خبره کې یو څیز بل اټکول غواړم اټلی هم د کیتولیک کرسچن لپاره یو هولي کنټری ده کنه دلته کې ویټیکان دی دا مطلب د ریلیجیس ټوریزم چې کوم دی په دې باندې د اټلی چې کوم ټوریزم دی هغه ډېر زیات چلیږي او ما ته پته ده چې په کرونو ډالر ګټي په کرونو دا ګوره 2019 کال کې دوی څومره پیسې ګټلې دي مطلب حساب کتاب کړی دی $49.6 بلین ټیک ده چې د خلک بهر نه راتلل او په اټلی کې په 11 خلک چې په روزګار دي په دې کې یو کس د ټوریزم او د ټریول انډستری سره دی
په سلو کې څومره شول ته حساب کوه بیا نو د دې پټولنې باندې دومره لوی اثر دی او د دې یو بل فایده هم ده کله چې یو سوسایټي ګوره چې دلته کې امن وي نو دغه انډستری به چلیږي د ټوریزم او د ټریول امن سره خو تعلق شته پښتانه به بیا امن غواړي ځکه چې ایته به د کاروبار پته ولګي نو کاروبار او د پیسې په وجه باندې بای په خپل وطن کې جنگ ته څوک نه پریدي اوس خو خلک جنگونه کوي خو ته پته نشته د ته پته نشته په خاور باندې اوس د لګیاله یا چې کم دنو په دوبۍ کې مزدوري کوي یا چې کم دنو په یورپ کې چې کم دنو ټیکسي چلي یا بل څه کار کوي یا بل څه کار کوي نو که د خپل وطن د ته پته ولګي چې د خپل خاور چې کم دا اغا د ته په ناسته باندې په کروڑونو ډالر راوړي شي خو چې امن راشي او د چترال نه تر بامیان پورې چې دا خاور د امن غواره شي نو په دې کې بعد د تا په کروڑونو ډالر صرف او صرف د خلکو د سیل ناراضي یا خلک سیل ناراضي او هغه سيزونه کتل غواړي چې د پلرونو نیکونو جوړ کړی دي 2.5 زره کال په خوا هغه غرونو باندې په هغه کانو باندې چې هغه تصویر هغه نقشه شک نشته د دې سره او ستان نیکونه ننم تعالی ګټه کوي تاسو وایي چې په 15 زره کال تاریخ کې سوي نه دا خبره خو غلطه ده چې په 15 زره کال تاریخ کې په کروڑونو ډالر تاسو نن پراته دي خو ته نه تا ته پته نه لګي زم دغه وایم چې کچرته کې موږ دغه څه په سمه توګه باندې ایکسپلور کو لکه دا یو امیل مثال مې درکو د مونږه په خپل باندې ولولو ځان په پوهه کو خلکو ته وخایو چې راځي دا ګوره نو چې دلته کې زه په فرانس کې په یو میوزیم باندې 15 یورو ورکوم دغه څه د کتو لپاره خو زما کوته به هم خلک راځي دلته کتلی شي مطلب موږ هم ته پیسې راغونډولی نو بدقسمتۍ ته ګوره چې د پښتونخوا په غرونو په ګټانو بامیان مجسمه خو یې ماته کړه او دغسې د پښتونخوا په غرونو او په سوات کې چې کومې مجسمې جوړې دي د هغه مجسمو باندې کرښې راښکلي دي چېرته چې کوم دی نو په تخپایۍ کې د پلرونو د نیکونو په لاس جوړه مجسمه وموندلی شي نو هغې ته تبر ونیسي ماتې کې دا خو ته چې په خپلو خپو باندې تبر وهې باقي دنیا په دغه خپلو آرټیفیکټس باندې په دغه خپلو مجسمو باندې دغه خپلو پخوانو څیزونو باندې ګټه کوي د کروڑونو ډالر پیسې ورته او تا ورته تبر نیولې بله خبره دا ده چې د برټش میوزیم چې کوم دی هغه خو زموږ په مجسمو باندې ګټه کوي دا د کال چې هغه ته کومه ریونیو راځي په دې کې خو د پښتونخوا وطن د لر او بر افغان وطن مجسمې پرتې دي زیاتره د بودا مجسمې پرتې دي دغه د آرټیفیکټس پراته دي د بخشالي مینوسکرپټ پکې پروت دی زه الماس خان اوس تاسو په تجربه کې یم دلته کې ما خپل استاد کیسه کوله چې زموږ د کال ریونیو یو غټه برخه چې کومه ده د خپل آرټیفیکټس په روغ ساتلو باندې مصرفيږي یعنی چرته کې یو زوړ بلډینګ دی هغه کیږي کنه غورځېدو ته تیار دی یا غورځېږي هغه دوی رسموي دغه شانتې نور هم چې دوی تاریخي مقامات دي کنه هغه دوی مینټین ساتي ولې چې دوی ته پته ده چې دغه سيزونه شته دي زموږ میموري هم بحال د قوم چې کوم میموري ده کنه از ا کلیکټیو کانشسنس هغه مینټین ساتل شي او په دې باندې د دې کتو د لپاره بهر نه خلک راځي چې هغه دوی د لپاره ریوینیو هم جنریټ کوي صحیح نو موږ ته هم پکار دي چې موږ خپل آرټیفیکټس که هم دي هغه مینټین وساتو اول خو خپل زمونږ سره خو ګوره زمونږ سره خو د مینټین خبره نه ده مونږ خو پښتنو ته دا وایو چې تاسو څومره تاوان کوئ مونږ خو دا نه وایو چې هغه مینټین دی خو نشته هغه زمونږ نه ورک دي هغه خو ځای په ځای په خاورو کې پراته دي خلک یې خرڅوي په مارکیټ کې څوک په کرښې راکاږي څوک یې ورانوي مونږ خو فی الحال پښتنو ته دا وایو چې په دې خبره ځان پوهه کوي چې دا څیزونه چې دي چې ستا پلار او نیکه جوړ کړي دي د دې تا ته نن څومره ګټه کېدی شي او هغه خو نو ډاوټ چې هغه ډیره زیاته ده مونږ خو دا هغه ځای نه خبره کوو کوم ځای کې چې مونږ یو
موږ څه څه نه ده چې کنه موږ وایو چې دا شته دي او اوس مینټین ساتل غواړي شته نه وران شوي دي جوړول غواړي واپس په حال کول غواړي چې ته په بهر ملکونو کې پراته دي واپس راوړل غواړي زه د سره اګری کوم په خبره باندې یا بهر ملکونو کې دي موږ هغه لوکیټ کو چې دا زموږ د ګندره آرټ ته مشته واپس پکار دي نه دا هغه نه مخکې موږ ته چې کم دنو په دې وخاور باندې امن پکار دي اوس خدای دا چې خلک لګیاري په دې باندې جنگ جوړي جنگ په یا جوړي یا په گاونډیان جوړي یا په زورور ملکونه جوړي اوس چې کم دي پښتانه په دې خبره ځان پوهه کی چې امن ضروری دی د په خاور باندې په لار او پر وطن کې امن ضروری دی دا هغه امن نه پس به دا ګټه د تملاوی دا خبره صحیح ده د ټوریزم د ریوینیو لپاره امن چې کم دی دا یو فندامنټل پیلر دی یو بنیادی ستن ده چې دا نوی نو دغه چې کوم موږ څه کیسې وکړلې دا ګټه موږ نشو ترلاسه کولای یعنی زبدام وایم چې د امن د نشټوالي د وجنه موږ په کم حساب باندې یو لس بلین ډالر د ټوریزم د انډستری په مد کې موږ نقصان کوو پدې دی پلاټ ته غور شه تایلند ته وګوره د تایلند سکم 70 بلین ډالر د 2019 کال ریوینیو ده مطلب هغه بزنس چې کوم شوی دی په دې باندې او چې کله وایرس راغلی دی نو څو طرف پریوته ده سوار لسته نو په کرایسس په وخت کې هم دوی 14 بلین ډالر کاروبار صرف په ټوریزم باندې کړی دی نو کچیرته کې موږ د خپل وطن د لر بر وطن چې کوم دی دلته کې موږ امن راشي او دغه انډستری موږ بحال کو نو 14 بلین ډالر چې تک تللی نه دي او د دې سره به زموږ د خلکو ژوند څومره ښه شي موږ به د یورپ او د عربو دغه مزدورۍ نه خلاص شو مننه زیب ډېره خبرې مې وکړې ډېره مننه او بیا به چې کوم دی نو په دې باندې نورې وراسم کوو ډېره مننه کورونه خوشاله اوسئ